سلام، وخت مو بخیر. د امو خبرو ته ښه راغلاست. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکي. د بشري حقونو نړیوال ورځ خو افغانستان په جهور بحران کې او ښځې اصلي قربانیانې. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو خونديتوب له خطرناک تخریب سره مخ دی. په راتلونکو 2 ورځو کې د امنیت شورا غونډه. طالبان وایي د دې غونډې موخه پر دوی فشار راوړل دي. ښځې وایي پر طالبانو د فشار ډیر شي. د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر ظالمانه قانون وضعیت نور هم سخت او حتی نازک کړی دی. د طالبانو د امر بالمعروف قانون ته توند غبرګونونه. امریکا وایي دغه قانون افغان ښځې په خپلو کورونو کې بې څیرې بې غږه او بندیانې کړي. دی خو د طالبانو د امر بالمعروف ویاند لا هم د دغه قانون پر پلي کېدو ټینګار کوي. او د بشر الاسد له سقوط وروسته واک ته د لږدېدو هڅه. دمشق ته د ژوند د عادي حالات په لور روان دی. نن سه شنبه شلم د لیندۍ چې برابرېږي 10 دسمبر. اوس راځو بشپړ خبرو ته. زه سادیه طاهر یم. نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیوال ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي یونما وایي په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب او د ساتنې چارې مخ په ځوړ دي او دربار یې د ښځو او نجونو پر غاړه دی. یونما له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو ژمنې ومني. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولي سرپرست وایي چې افغانستان د بشري حقونو له بحران سره مخ دی او په هیواد کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن دی. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما وایي د بشري حقونو نړیوالې ژمنې د افغانستان د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د ساتنې او هوساینې لپاره کلیدي دي. د یونما مشره وایي په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې وضعیت خطرناک دی او ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې زیانمنې دي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک تبعیض مخینه لري او په افغانستان کې ښځې د زده کړې، کار او د ژوند په نورو برخو کې له خپلو حقونو بې برخې دي. خو د طالبانو ویاند د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د دوی پر راتګ سره د مرګ ژوبلې او انساني تلفاتو مخه نیول شوي او ټول هیوادوال باید بشري حقونه د اسلام، د افغانانو د کلتور او عقایدو له نظره وګوري. ما تقاضای از کشورها و نهادهای حقوقی هم همی است که افغانستان را از دید خودشان نبینن بلکه از دید افغانها و از دید شریعت اسلامی ببینن و چیزی که در افغانستان مردم ارزش میپذیرن و باور دارن از او دید محاسبه بکنن. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي سره له دې چې افغانستان د بشري حقونو د نړیوالې خبرپاڼې د تصویب له لومړیو غړو څخه دی خو د بشري حقونو په تر ټولو بدو شرایطو کې دی. افغانستان در عمق یا در بدترین شرایط بحران حقوق بشری به سر میبره و از اعلامیه‌ای که افغانستان یکی از اعضای ابتداییش بود، اعلامیه‌ای که 30 ماده اساسی داره و تمام حقوق اساسی انسان‌ها را بشر قرن 20 و قرن 21 در کشورهای جهان و شمول دولت افغانستان تسجیل کردن، شاید اکثریت از این حقوق امروز پامال شده باشه. یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې په افغانستان کې بشري حقونه یو پردی مفهوم ګرځېدلی او د دوی نیوکه دا ده چې د طالبانو د سیاستونو پر وړاندې هیڅ اقدام نه کیږي. در افغانستان بدون اثبات جرم زن به ناحق شلاق میخورند. زن بیرون رفتن نمیتوانند. صدای زن، چهره زن، تحصیل و کار زن منع است. با آن که زنان و دختران هر روز با محدودیت طالبان روبرو هستند و جهان هم میفهمند اما در عمل کار انجام نشده. بلخو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دې باور دي چې په ډیرو مواردو کې افغان وګړي د طالبانو لخوا له جرم پرته نیول کیږي، شکنجه کیږي او بشري حقونه یې تر پښو لاندې کیږي.
افغانستان در چنگال چالش‌های حقوق بشری عظیم باقی مانده است. طالبان در نزدیک به 3.5 سال از حاکمیتشان سیاست‌هایی را اتخاذ کرده‌اند که بیشتر آن حقوق زنان و حقوق دختران را نقض می‌کند. په داسې حال کې چې نړۍ د بشري حقونو 80مه نړیواله ورځ لمانځي، د بشري حقونو د سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت نازک دی او افغان وګړي په ځانګړې توګه ښځې له خپلو فردي اساسي حقونو بې برخې دي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر عباس ستانکزی وایي زورواکي حکومتونه له سقوط سره مخ دي. ښاغلی ستانکزی د کابل د نوي ښار د لومړي برخې د جیرودو د بیا پرانستي په مراسمو کې د سوریې د حکومت د سقوط ته په اشارې سره همدارنګه وویل چې ظالم او استبدادي حکومتونه له سقوط له برخلیک سره مخ دي او خلک به یې په تاریخ کې تل بد وایي. د ښاغلي ستانکزي دا غیر مستقیمې نیوکې په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی هم په غیر مستقیم توګه نیوکه کړې وه چې که یو حاکم خبره ونه منل شي اسمان ځمکې ته راکښته کیږي. دا دوه نیوکې په کندهار کې د طالبانو د کابینې تر غونډې وروسته کیږي. سرچینو وړاندې امو ته ویلي وه چې په دې غونډه کې دوی په افغانستان کې د بهرنیو موسسو پر فعالیتونو محدودیت او حتی د احتمال بندیز په اړه هم خبرې وکړي. د طالبانو مشر د دغه محدودیت د عملي کولو غوښتنه هم کړې ده. د دې ترڅنګ د طالبانو د بشار الاسد حکومت د سقوط په خوست کې په یو غونډه کې ولمانځه او په غور کې یو ماشوم هم په پوځي یونیفورم کې سړک ته راویست او پر خلکو یې خواخوږي وویشل. تاسو شاید د دې د 3 ورځې مخکې 4 ورځې مخکې په سوریه کې یو غټ تحول راغی چې د نیمې پیړۍ یو حکومت چې زوی او پلار کاوه تقریبا د 450 کالو حکومت چپس وړاندې سو له بین ولاړ. د ظلم او استبداد حکومتونه به همیشه هم دغسې وي. د فشار او د زور حکومتونو نتیجه به همدغسې وي، اخر به زوالیږي. خو داسې حالت کې به زوالیږي چې بیا به خلک په تاریخ کې ورته په بد نامه باندې یادوي. او د عدل حکومتونه، شرعي حکومتونه، د خلکو په زړونو باندې حکومتونه به تل په تاریخ کې په طلایي خط باندې نشي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته په 2 ورځو کې د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره جوړه شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد امو ته ویلي چې دا ناسته پر دوی د فشار راوستلو په موخه ترسره کیږي او دا چې طالبان د افغانستان د وضعیت په ښه کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ناستې هیڅ هیله نه لري. خو په افغانستان کې یو شمېر ښځې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ناستې له ګډونوالو غواړي چې پر طالبانو لا زیات فشارونه راوړي. د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ناستې په څنډه کې یو شمېر ښځې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو پر ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه لغوه کړي. دغه ښځې وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ورځ تر بلې سختیږي او طالبان باید د خپلو کړنو حساب ورکړي. از قیودات بیش از حد والای خانم‌ها و جوانان دریغ نکردند و زندگی را برای تمام مردم مشکل ساز کردند. در ضمن از اینکه اینا مشکل ساز کردن سنت ها و عنعنات قدیمی که به حساب بسیار از بابا و نیاکانشان برشان میراث مانده همون را بالای مردمی که فعلا در این عصر زمان زندگی میکنن سرشان تطبیق میکنن. ما امید از جامعه جهانی نداریم، از فعالین حقوق بشر نداریم، فقط و فقط خود ما زنان افغانستان هستیم که توان پس میدیم، توان زن بودن ما را در همچون کشور، ولی افتخار داریم چون همین سختی هاست که روز به روز ما را پخته تر می سازه. پس در یک جمله و کوتاه که زنان افغانستان قهرمان هستند. ټاکل شوې د امنیت شورا ناسته د روانې میاشتې په 12مه نیټه جوړه شي. په دې ناسته کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یوناما مشره د افغانستان د وضعیت په اړه 3 میاشتنی راپور وړاندې کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا یو چارواکی به هم د افغانستان د وضعیت په اړه د شورا غړو ته توضیحات ورکړي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې ناستې په اړه غبرګون ښودلی او وایي چې دوی د دې ناستې پایلو ته هیله نه لري. همچنین نشست‌ها زیاد تکرار شده. از قبل دیده شده که سیاست‌های کشورهای مقتدر و کشورهایی که متاسفانه با افغانستان در جنگ بودن یک زمان و فعلا هم میخوان فشارها اعمال بکنن و سر نشست شورا امنیت حاوی هستند. امیدواری زیاد از این نشست نمیره و ما توقعی از آن نداریم. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ مشري امنیت شورا ته په یو راپور کې ویلي وو چې طالبانو پر ښځو او نجونو د پراخو بندیزونو لګولو ترڅنګ له بشري حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکړی دی. خو داسې ښکاري چې تر اوسه د طالبانو د تګلارو په بدلولو کې د نړیوالو فشارونو اغیز نه دی کړی. افغانستان لا هم د نړۍ یوازینی هغه هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې له زده کړو او خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې دي. دې محدودیتونو د بشري او اقتصادي بحران ترڅنګ د ژوند شرایط نور هم ستونزمن کړي دي. د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې مرستیال د طالبانو د امر بالمعروف او نهي المنکر قانون ته د پلي کېدو په غبرګون کې وایي که دغه قانون افغان ښځې بې هویته او بې غږه کړي دي. دغه امریکایي چارواکی په افغانستان کې د ښځو پر خوندیتوب ټینګار کوي او وایي چې د طالبانو دغه قانون د جنسیت پر بنسټ پراخ رواني تاوتریخوالی دی. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي المنکر ویانت له امو سره په اړیکه کې وایي چې د دغه قانون د پلي کېدو لپاره دغه وزارت سرپرست 11 ولایتو ته سفرونه کړي او دا قانون باید عملي شي. مرضیه د کندوز ولایت اوسیدونکې ده او د دې ولایت په یوه غیر دولتي موسسه کې یې کار کاوه. نوموړې وایي وروسته له هغه چې په دغه ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په جدي توګه پلی شو نو د دې لپاره کار ستونزمن شو او دنده یې پرېښوده. هغه چې اوس د کور په دې کونج کې بندي ده د خپل ژوند د سختیو په اړه داسې وایي. بچه ها بیکار، دختر خانم ها بیکار در کنج خانهش کلشان تکلیف روی گرفت. آخر زندگی چی خواهد شد؟ چی کار کنیم دیگه؟ همه تا شیشتک گوشی خانه بشینیم چرت بزنیم. ما ممیل دوج اولادار استکدار حتان پول خرچ خوراک خانه ندارم. چی کار کنیم دیگه؟ مردم بیکار مخرون در خانه شد خودم اجازه ندارم که تا بیرون نبرم. ما خواهش ما میشه چرا تا میکنید؟ چرا تا خانم ها را قده کنج خانه شد؟ دغه قانون چې یو سریزه او 15 مادې لري د طالبانو لخوا د اسلامي ارزښتونو د ساتنې او د بدیو د مخنیوي په موخه اعلان شوی. خو کورني او نړیوال منتقدین دې ته د ښځو د ځپلو د یوې وسیلې په سترګه ګوري. د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې مرستیال وایي د طالبانو امر بالمعروف قانون ښځې بې هویته او بې غږه کړي دي. د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر ظالمانه قانون وضعیت نور هم سخت او حتی نازک کړی دی. ښځې له پخوا بې څیرې وې، اوس بې غږه شوي دي. په عام محضر کې د خبرو کولو اجازه نه لري. دا رواني تاوتریخوالی د جنسیت پر بنسټ په پراخه کچه روان دی. مګر لکه څنګه چې پخوانی متل وایي ستوري په تیاره کې ځلیږي او حتی په دې تیاره کې هم هیله رامنځته کېږي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند وایي د دغه قانون د پلي کېدو لپاره د دغه ولایت سرپرست 11 ولایتونو ته سفرونه کړي او په دغه ولایتونو کې د دغه قانون د عملي کېدلو لپاره کمیټې جوړې شوې دي. هرات ولایت او فراه ولایت او یو ځل بل کندهار ولایت او تر دې هاخوا لغمان او لوګر او ننګرهار دغه ولایتونه وو چې د ولایتونو له جملې تقریبا 11 ولایته خلاص شوي دي او 2-3 ولایته پاتې دي چې د ټولو لپاره هم د سفر موخه هم دغه یو شی. حکومت په هر ولایت کې د قانون د تطبیق لپاره د علی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب له لورې والیان مکلف شوي دي چې هغوی د امارتي ټولو ادارو د مسؤلینو سره په ګډه باندې کمیټه جوړه کړي او بیا د قانون د تطبیق او د ښې لارو چارو سنجولو لپاره مجالس وکوي او د دې لپاره چې قانون په ښه توګه تطبیق. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه د افغانستان په دننه او بهر کې په پراخه کچه غندل شوي دي، خو طالبان نه یوازې په دې برخه کې شاته شوي بلکې دغه بندیزونه یې لا پسې سخت کړي دي.
د دې قانون پر بنسټ ښځې اجازه نه لري چې په عامه ځایونو کې خپل غږ پورته کړي او د دوی مخونه او غږونه هم د عورت په توګه تعریف شوي دي. د ډونالډ ټرمپ له بریا او د افغانستان د مسلې په اړه د سیمې د هیوادونو له نوي خوځښتونو سره د اسلام آباد له طالبانو سره په اړیکو کې له څو میاشتو ترنګلتیا وروسته یو ځل بیا له طالبانو سره اړیکو د ټینګښت لپاره د ګډو هڅو اعلان وکړ. په تېره یوه اونۍ کې اسلام آباد بیا د طالبانو تر ادارې لاندې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکه. پرون هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د طالبانو د استازي سره لیدلي. کارپوهان بله کیسه کوي. ځینې وایي چې تحریک طالبان پاکستان اړیکو د ښه کولو خنډ دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې پر بنسټ د روان لمریز کال د وری په میاشت کې د پاکستان د سوداګرۍ له مرستیال سره د امیر خان متقي لیدنه د دواړو لورو ترمنځ په لوړه کچه وروستۍ لیدنه وه او د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د متقي دغه ټلیفوني اړیکه هم ښایي د لوړې کچې له وروستیو ټلیفوني خبرو وي. افغانستان ته د سفر غوښتنه چې ظاهراً ونه منل شوه. خو له وری میاشتې راهیسې د دواړو لورو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ترنګلې شوي، سفرونه او لیدنې کمې شوي. اسلام آباد د پاکستان د نامنیو پړه پر یو ډول د طالبانو پر اوږو واچوله او ویل چې ټي یا تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځالې لري، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د روانې میاشتې په سر کې پاکستان د افغانستان لپاره خپل ځانګړی استازی هم له دندې ګوښه کړ، خو په تیره اونۍ کې ظاهراً اسلام آباد یو ځل بیا طالبانو ته د تعامل لاس ورکړ. محمد صادق د افغانستان له مسلې سره بلد ډیپلوماټ په دویم ځل د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو. چې طالبانو د پاکستان ترمنځ اړیکې هیڅکله نه دي خرابې شوي، خورا ډېرې نږدې اړیکې لري، خو دا اړیکې سیاسي او ډیپلوماتیکې دې ته نه سو ویلی. دا اړیکې د یو داسې هیواد اړیکې د یو بل داسې چا سره دي چې هغه د یغو سره د نیابتي ډلو د شکل لري، د یو داسې ډلې شکل لري چې په ټوله معنا پاکستان هم په جوړښت کې او هم قدرت رسولو کې او هم نن د خپلو ګټو د پلي کولو لپاره کاروي. تیره ورځ هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د طالبانو له سفیر سره وکتل او دواړو لورو د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. د طالبانو د حکومت د پاکستان دا وخت هغه تعلقات او اړیکې دومره خرابې دي، ترنګلې دي چې ګمان نه کوم چې په یو ملاقات کې به دا مسلې حل شي. بل دا چې د پاکستان خپل نظر دی چې پاکستاني طالبان دلته دي، افغان طالبان دغه نه مني، نو دغه یو ټکر هم دی په نظر کې. سره دی چې داسې راپورټونه مونږ اورو لیدلي دي چې پاکستاني طالبان د سرحدي سیمو نه نورو سیمو ته انتقال کیږي. د پاکستان دغه هڅې ظاهراً د افغانستان په مسله کې د امریکا د سیالانو چین، روسیه او ایران لخوا له هغو خوځښتونو سره چې د ډونالډ ټرمپ له بریا سره پیل شول تړلي دي. کارپوهان په دې باور دي چې له 500 ورځو په کمه موده کې سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ ستنېدل او د افغانستان په مسله کې د واشنګټن په ستراتیژي کې د بدلون احتمال په یو ډول نه یو ډول د چین او روسیې په ګډون په سیمه کې د امریکا سیالان دې ته اړ کړي چې په بیړه او اندېښنو سره نوې تګلارې خپلې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو لخوا د روغتیايي علومو د انسټیټیوټونو د تړلو پریکړه په ټولو افغانانو ته جدي زیان ورسوي او له بحران سره به مخ شي او په هیواد کې به د میندو او نجونو په روغتیايي پاملرنې بحران سخت کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو ګډه خبرپاڼه کې د طالبانو لخوا د روغتیايي علومو د انسټیټیوټ تړل په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو مستقیم برید بللی دی. په دې خبرپاڼه کې ویل شوي چې که طالبان د یاد کړنه په افغانستان کې اوسنیو راتلونکو نسلونو د ښځو او ماشومانو د مرګ لامل شي. د نجونو پر مخ د روغتیايي موسسو د تړلو پر وړاندې غبرګونونه ورځ تر بلې پراخیږي. طالبان لا هم د دې ټولو غبرګونونو پر وړاندې چوپه خوله دي.
تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په روغتیايي مؤسسو کې د ښځو او نجونو د زده کړو پر بندیز نیوکه وکړه او ویل چې دا پریکړه به ټولو خلکو ته جدي زیان ورسوي. بنټ ټینګار کړی چې اوسمهال په افغانستان کې د میندو او ماشومانو روغتیايي پاملرنه له بحران سره مخ ده. په ورته مهال د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یوه ګډه خبرپاڼه کې خبرداری ورکړی چې که د طالبانو دغه بندیز عملي شي په افغانستان کې به د ښځو او نجونو روغتیا او کرامت ته جدي زیان ورسیږي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په دې خبرپاڼه کې ویلي چې پر ښځو او نجونو د روغتیايي زده کړو بندیز نه یوازې له بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده بلکې د افغانستان نازک روغتیايي سیستم به نور هم کمزوری کړي. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي او اقتصادي سلاکار وایي د طالبانو د محدودونکو سیاستونو له لارې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی عملي کیږي. نوموړي له ټولو غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی یوازې فزیکي نه دی. دا تاوتریخوالی د نجونو د زده کړو د منع کولو، ټولنې او اقتصاد ته د ښځو د لاسرسي د مخنیوي او د ویرې کلتور رامنځته کولو سره پلی کیږي. هغه کلتور چې پکې د متعصبو لخوا پر ښځو سزا عملي کیږي. په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو لخوا د روغتیايي علومو د مؤسسو تړل به د ښځو برخلیک له بحران سره مخ کړي. باز بودن مراکز صحی آخرین امید دختران و زنان در افغانستان بود که بعد از اینکه این مراکز انستیتوت ها هم که بسته شد سرنوشت خانما با چی یک بحران روبرو خواهد شد. واقعا ما از این عرصه متاثر هستیم. رفتن به انستیتوت ها آخرین امید ما برای ادامه تحصیل و زندگی بود، اما با این محدودیت ها راهی به جز مهاجرت باقی نمیمانه و ما مجبور هستیم به کشورهای همسایه مهاجرت کنیم و در آنجا به استرس زندگی کنیم. د لیندۍ په 19مه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د روغتیا څانګې راپور ورکړ چې په افغانستان کې 19.9 میلیونه وګړي روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې خوارځواکي او د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده. اوس هم سولنډ اقتصادي خبرونه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په روان کال کې له افغانستان سره 42,000 ټنو اصلاح شوي غنمو مرسته کړې ده. دغه سازمان په ایک شبکه کې لیکلي چې له دغو مرستو شاوخوا 6 میلیونه کروندګر برخمن شوي او کروندګر به وکولی شي چې په هیواد کې د غلو دانو د کمښت د بحران مخ ونیسي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي غنم په افغانستان کې د ژغورنې لاره ده او د میلیونونو خلکو د ژوند او خوراکي خوندیتوب ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر خبر ورکړی چې د روان کال له پیل تر سپټمبر میاشتې پورې له افغانستان سره څه باندې 950 میلیونه ډالر مرسته شوې ده. په داسې حال کې ده چې افغانستان ته 3 میلیارډ ډالر د زیاتې مرستې غوښتنه شوې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ دفتر زیاتوي اوس هم په افغانستان کې 2.7 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ په ایک شبکه کې لیکلي چې دوی په افغانستان کې د ښځینه متشبثینو ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو دغه سازمان زیاته کړې چې د ښځو د سوداګرۍ لپاره روزنیز پروګرامونه په نظر کې لري. یو شمېر ښځې او نجونې چې له دغو ډول پروګرامو برخمن شوي وایي د دوی کاروبار ښه شوی او د میاشتې ښه عاید لري. د هیواد په بازارونو کې د اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 80.15 افغاني، یو یورو 4.9 افغاني، زر ایراني ریال 1.48 افغاني، زر هندي روپی 2.8 افغاني، یو د اماراتو درهم 19.15 افغاني، زر پاکستاني روپی 243 افغاني. اوس هم بهرني خبرونه.
انتقالي حکومت ته واک ته د لېږدېدو لپاره د سوریې وسلوالو ډلو له هڅو سره دمشق کې د ژوند د وضعیت ورو ورو عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د یو شمېر دولتي ادارو کارکوونکو بیرته خپلو دندو ته راستانه شوي دي. په همدې حال کې ویل شوي چې که ادلب کې د نجات پوځ مشر محمد بشیر یا د انتقالي حکومت مشر په غاړه واخلي. په دمشق کې ژوند ورو ورو عادي حالت ته راګرځېدلی. د بشار الاسد له نسکورېدو 2 ورځې وروسته د یو شمېر دولتي ادارو کارکوونکي بیرته خپلو دفترونو ته ستانه شوي دي. ان شاء الله حنبلش دوام جديد د خدای پر رضا موږ به یو نوی کار وخت پیل کړو، یو نوی ورځ، نوی کال، یو نوی ژوند، هر څه نوی پیل کړو. د سوریې د هیئت التحریر الشام مشر ابو محمد جولانی د دغه هیواد له لومړي وزیر محمد جلالي او د سوریې د ولسمشر له مرستیال فیصل مقداد سره د انتقالي حکومت په هکله خبرې اترې وکړې. په ورته مهال محمد بشیر چې په ادلب کې میشت د نجات پوځ مشري کوي د راپورونو له مخې په دمشق کې د انتقالي حکومت مشري په غاړه لري. ټاکل شوي وروسته له هغه چې پخواني لومړي وزیر اسد د واک په سپارلو هوکړه وکړه د سوریې د انتقالي دولت مشري پر غاړه واخلي. په ورته مهال د سوریې د هیئت التحریر الشام مشر اعلان وکړ چې د سوریې له هغو چارواکو سره به جدي چلند وکړي چې په جنگي جنایتونو او له خلکو سره په خیانت کې لاس لري. له دې سره هممهاله د بشار الاسد د حکومت له نسکورېدو سره د سوریې له زندانونو ډیر بندیان خوشي شول. ځینې ډیر داسې کسان هم شته چې کلونه مخکې ورک شوي وو. دا د سیدیانا ډارونکی زندان بد حالت دی چې خلک د خپلو ورکو شویو عزیزانو د نومونو د موندلو هڅې کوي. د راپورونو له مخې په دغه زندان کې زیات شمیر مخالفین او لاریون کوونکي ښخ شوي دي. 2014 كانت آخر زيارة قبل په 2023 کال کې زه د وروستي ځل لپاره دلته راغلی وم. په 2023 کال کې دوی راته وویل چې زما ورور مړ دی او برته مې راځه. دوی وویل چې ستا ورور ترهګر دی او مړ شوی دی، نو ستاسو لپاره څه نشته، دلته مه راځه. انا من امبارح انا هون. خو د بشار الاسد نسکورېدو د دغه هیواد ډیری وګړي خوښ کړي دي. یو لوی نفوس چې د کورنیو جګړو په بهیر کې ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلی و بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو په حال کې دی. اوس هم د نړۍ په نورو برخو کې د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو د سه شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د فساد په قضیه کې محکمې ته حاضر شو. د محکمې د حکم پر بنسټ نتانیاهو باید په اونۍ کې 3 ځله د رشوت درغلي او په غونډه کې له باور د ناوړې ګټې اخیستنې په تور محکمې ته حاضر شي. په 2019 کال کې د اسرائیل لومړی وزیر په 3 قضیو تورن شوی و چې پکې له خپلو میلیونرو ملګرو د ډالۍ ترلاسه کولو او د نتانیاهو په ګټه د خبرونو د پوښښ په بدل کې د رسنیو پانګوالو سره مرسته کول شامل و. نتانیاهو دغه تورونه رد کړي دي. دهاتي د لومړی وزیر دفتر اعلان کړی چې د یو جنایتکاري ډلې مشر د دغه هیواد په سیتا سویلیل سیمه کې شاوخوا 180 کسان وژلي دي. د دغه دفتر خبرپاڼې پر بنسټ جنایتکاري ډلې مشر په دې شک دی چې خلکو د زوی د جادو له لارې ناروغ کړي او د یو باداري په مشوره د خلکو وژل پیل کړل. دهاتي حکومت ویلي د دغې ډلې د څارلو او له منځه وړلو لپاره یې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. اوس هم د لوبو نړۍ. په پروان کې د 15 لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ ترسره شوې. د پروان ولایت د مرکز او ولسوالیو لوبډلو د یو میاشتې لپاره په سالنګ ولسوالۍ کې له یو بل سره سیالۍ وکړې او دغه سیالۍ د فتح لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. له هغې وروسته نوین لوبډلې هم په دې سیالیو کې 2م مقام خپل کړ. په بلخ کې د اویا چاپ ویشتونکو ترمنځ د ازلوبي سیالۍ ترسره شوې. د دې یو ورځنۍ سیالیو په پای کې چې په مزار شریف ښار کې ترسره شوې 2 اخرلاق وټاکل شول. لومړی اخرلاق ذکریا او دوم اخرلاق ظریف د حلال حلقې ته ورسول. په بغلان کې د فوټسال سیالۍ د یووالي لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې.
په دغو سیالیو کې اتو لوبډلو 2 میاشتو له یو بل سره سیالۍ وکړې. د یووالي لوبډلې په ډیرو نمرو سره لومړی او د یاران لوبډلې 2م مقام خپل کړ. ګرانو لیدونکو زموږ د نن شپې خبرونه همدومره وه. که تاسو غواړئ د هیواد او نړۍ د حالاتو نه باخبر پاتې شئ، امو TV و امو ټولنیز پاڼې در سره وڅارئ. الله پامان.